الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا سورة محمد صلى الله عليه وسلم پر نامه باندې یادېږي. مدني سورت ته 14 آیات دا د هجرت په لیار کې نازل شوی ده. مجموعه 18 آیات د 4 رکوع ده. الذين كفروا هغه کسان چې کافران شوي دي، وصدوا عن سبيل الله او خلق منی کړي دي د خدای د لیارې نه، اضل اعمالهم خراب کړي دي الله تعالی نیک عملونه دي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک کارونه کوي، وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان راوړي په هغه څه چې نازل شوی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن عظیم شان ده، وهو الحق من ربهم چې دغه نازل شوی شی حق ده له جانب د رب د دینه. کفر عنهم سیئاتهم د دغه نه بیا خدای پاک رجولي دي ګناهونه دي او اصلح بالهم او خکړه د الله تعالی حال دي. څوک چې مرتدان شوی دي دیغه نیک عمل خدای تبا کړی دي، چا چې ایمان راوړی ده دیغه ګناه خدای پاک ختم کړی دي. الاسلام يهدي ما كان قبله، مخکې چې څومره جرمونه چا کړی وي خو چې اسلام راوړي مخکنی ټول جرمونه الله تعالی معاف کړي. ذالک د کفارو د خو اعمالو خرابول او د مسلمانانو د نیک اعمالو په عوض کې ګناه معاف کول به په سبب د دې دي چې ان الذين كفروا تبعوا الباطل، بشک هغه کسان چې کافران شوي دي یغه متابعت باطل کړی ده ځکه عمل برباد دي. او ان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم او هغه کسانو چې ایمان راوړی یغه متابعت کړی ده دغه حق چې راغلی د جانب د رب د دینه، نو ځکه به خدای پاک دې ته ښه عوض ورکړي. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، دغه شان بیانې الله تعالی لپاره د خلکو مثالونه احوال دي. فاذا لقيتم الذين كفروا، کله چې مخامخ شوي په جنگ کې دیغه کسانو سره چې کافران شوي دي، فضرب الرقاب ويې په اورمیګو باندې، حتی اذا اسخنتموه تر هغه وخت پورې چې خډ ډیر مړه کړه دی او په غالب شوي، فشد الوثاق دیغه نه بعد بیا کلک کلک تړي، بیا د باندې ورسته فاما منن بعدو بیا بیا احسان وي په دی باندې چې دغه څه خوشی کوي، او اما فدا ان یا فدیا اخستل چې بیغه نه به فدیا واخلي. دې مسله کې اختلاف شته چې کفارو نه څوک په بند باندې څوک ویني چې په یغه کافرانو بندیانو باندې تبادله کړی شي کنه، فدیا په اخیسته شي کنه، که وجن به خامخه. بعض ائمه خو چې دغه حکم مخکې چې اختیار ده د فدیا اخیستلو او دغه څه خوشی کولو. ورسته حکم راغی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض، چې دا حکم منسوخ ده، لیکن مختار قول دا چې نه. اخو د بدر په وخت کې چې بندیان نیول شوي وو، دا آیات نازل شو چې مناسب دلته فدیه نه و په دغه وخت کې چې ترڅو د کفارو شان او شوکت نه ختم شوی. اما ورسته دغه د نزول په لحاظ ورته ده چې ورسته مسلمانانو غلبې ډېرې شوې، حالات ښه شوه، بیا الله اختیار ورکو چې قدرت پیدا شو، بیا نو اوس تاسو خو که د بندیان وژنې، که بندیانو نه غلامان جوړوئ، که بندیان دغسې احسانان خوشي کوئ، که بندیانو باندې فدیه اخلئ. تبادله په انسانانو هم کړې ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافر ور خلاص کړی ده، مسلمان پر اخلاص کړی دي. فدیه هم اخیستې دي لکه په بدر کې، او دا واقعه د بدر نه وروسته پیښه شوې ده. په حنین کې ولې خلک نه کړل خلاص، دغه په نور اوقاتو کې خلفای راشدینو نه دي کړي، نو دا حکم منسوخ نه ده، اوس هم ده. غایت ما بالباب مصلحت ته وګوري امیر د مسلمانانو، که د دغه کافران هغه سرسخته مشران وو چې د دې د وجه نه د کفارو د کفر ترویج کیږي، که پرېږدي بیرته بیا مسلمانانو ته ضرر جوړیږي، د هغو وژلو کې چې خیر یو مړی دی کی. او که داسې کافران وي چې د هغو په خوشي کولو کې مسلمانانو ته ګټه ده، تالیف دپاره چې د ده سره ښه رویه وکړي، بیا دا ټول قوم را اړوي، هغه د خوشي کي. کله د فدیې صورت وي، د فدیې د په واخلي دا مصلحت به امام ګوري. فاما منن بعد و اما فدا حتی تضع الحرب اوزارها، تر هغه وخت ورسره جنګېږئ چې تر څو پورې کېږدي جنګیالان وسلې د جنګ خپل، چې ترڅو محاربیت علت موجودی، کافر در سره جنگیږي وسله نه یې کې، تر هغه وخت به ور سره جنگیږي.
خو که د دې جنګیالانو وسله کېښوه یا په ایمان راوړلو مسلمان شوه یا یې جزیې ته غاړه کېښوه بیا خو یې وژل نشته. ځکه خو حکم دا ده چې اول به دعوت اسلام ورکړي، که اسلام قبول کړو نو خو مسلمان شو. لهم ما علی المسلمین وعلیهم ما علی المسلمین. که اسلام نه کو قبول بیا به دعوت جزیه ورکړي، که جزیه قبول کړه د جنگ نه خبره بغیر خلاص شوه نو جنگ بیا نشته. خو چې نه اسلام قبلوي نه جزیه قبلوي په یو صورت کې بیا حکم دی وژلو ده. تر هغه وخته ورسره جنګېږي چې تر څو جنګیالانو اصلي په مځکه نه ایښي. خو د جنگ اسلحونه تعبیر په اوزار سره وکړه. اوزار ګناه ته ویل کېږي تر څو چې جنگ ګناه وي نه وي پرېښي. وایي چې جنگ وي تقریبا ګناه وي حتی د مسلمانانو نه هم کېږي. کافر خو هسې کافر ده، مسلمانانو نه هم کېږي. ولې جنگ کې انتقامي شیان راځي. د تا قریب، د تا ورور، د تا شاګرد، د تا بډیګارډ، د تا مجاهد شهید کو، بل مسلمان شهید کو، تا زړه درد وکړي د ده کنکۍ مولې. د کنکۍ وژل روا ده؟ د ده ښځه مولې، د ښځې وژل روا دي؟ ګوره ظلم کې مسلمان لګیا شو، په ګناه لګیا شو که نه شو لګیا. د چې تر څو پورې جنګونه موجود وي، کله په بیت المال کې خیانتونه کیږي، کله د خلکو په حقوقو تیری کیږي. خو چې جنگ ختم شو وروسته به اصلاح طرف ته امیران متوجه کیږي، خپل صفوفو به اصلاح راولي چې اوس د دغه نه بعد نور جنایتونه ونه کړي. تر هغه وخته جنګېږي چې تر څو پورې جنگ خپل ګناهونه یعنی اسلحې خلکو په مځکه نه یې پرېږدي. ذالکه دغه حکم ده د الله په دوی باندې. ولو یشاء الله لانتصر منهم. که الله اراده د بدل اخیستلو کړی وای د دوی نه به په خپل انتقام اخیستلو و، تاسو ته به د جهاد حکم نه و کړی. خو الله په تاسو د انعام پرزو کوي چې د جهاد ثواب درکړي. ولکن لیبلو بعضکم ببعض. لیکن الله حکم د جهاد درته کوي چې و ازموي ځینې د تاسو په ځینې نورو باندې په جنګ. والذین قتلوا فی سبیل الله. هغه کسان چې وژل شوي دي دوی په لار د الله تعالی کې، فلن یضل اعمالهم. هرگز به ضایع نشي نیک عملونه د دوی. سیهدیهم. زر د الله به دوی ته ښوونه وکړي ویصلح په آخرت کې، ویصلح بالهم او ښه به کې حال د دوی. چې کله حساب و کتاب خلاص شي، د پولیسورات نه تیر شي، مسلمانانو ته خپل حکم وشي چې تاسو خپل منځ کې چې اوس کوم انتقامي شیان هغه یو بل څه سره معاف کړئ، جوړه سره وکړئ. دغه نه بعد بیا خدای پاک حکم ورته وکړي چې ځئ و خپلو کورو ته، خپلو بیبیانو ته. اوس خپل کور یې چیرې لیدلی په جنت کې؟ خپله بیبي یې چیرې لیدلی ده په جنت کې؟ خو الله یې داسې ور وښیي وروسته ویدخلهم الجنة وعرفها لهم. وایي د دنیا کور به سړي ته دومره ښه نه معلوم لکه د آخرت کور. دنیا په ښځو به غلط شي خو د آخرت په ښځو نه غلطیږي. ويدخلهم الجنة. الله به دوی داخل کې جنت ته، هغه جنت عرفها لهم چې دوی ته معلوم کړی ده. ځای خپل ځای ته، بس هر سړی لکه هلته نوم لیکلی ځای معلوم ده، ورځي خپل کور ته، خپل بیبیانو ته. یا ایها الذین آمنوا. هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، ان تنصروا الله. که تاسو مدد وکړئ د دین د الله او د رسول الله، ینصرکم. الله تعالی به د تاسو نصرت وکړي. ویثبت اقدامکم. او ثابت وکړي قدمونه د تاسو په ځای د جنگ کې. که تاسو ظاهر ذکر شو د الله نصرت وکړئ، خدای په کو نصرت ته ضرورت نه لري. نو علما دغه دوه تعبیر، یا دا که د دین د الله نصرت وکړئ، دین خو د الله ده، یا که د رسول الله نصرت وکړئ، ځکه د رسول الله نصرت دا داسې ده لکه د الله تعالی نصرت. مخکې موږ تاسو ویلي وو من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله اطاعت وکړه د الله تعالی اطاعت وکړه. وروسته را روان ده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. دا د تاسو چې بیعت کوي دا د الله تعالی سره بیعت کوي. اوس نو د رسول الله نصرت دا لکه د الله نصرت، ځکه تعبیر په عین الله تعالی سره وکړو چې د خدای دوستان خدای ته دومره نږدې کیږي چې مخکې موږ تاسو حدیث ویلی چې په ورځ د قیامت خدای پاک یو انسان ته وایي زه مریض وم ته مې پوښتنې ته رانغلې. هغه ورته یاله ته خو نه مریض کیږې، څنګه ته وایې زه مریض وم ته پوښتنه؟ وایي د ما پلانکی دوست مریض و، که ته پوښتنې ته راغلی وایي زه به دې هلته پیدا کړم، یعنې زه به درنه راضي شوم. ګوره مریض شي بنده الله په ځان تعبیر کوي، دومره الله ته نږدې شي. نو که څوک هم اوس هم دا حکم ده
د خدای د دین په نصرت لګیای الله تعالی به د نصرت کوي. رسول الله د دنیا نه تللی خو سنت خو نه دی تللی. الله دا دین چې را لېږلی د رسول الله په واسطه دین خو نه ده تللی. دغه دین چې څوک نصرت کوي الله به د نصرت کوي. د وارثانو د دین چې نصرت کوي خو وارثان د انبیاو چې علما دي خو قایم مقام د رسول الله دی الله تعالی به د نصرت کوي. ثابت قدم به ګرځي. خو که خلکو د دین کار پرې کوي ومرسد قدرت ته خو د دین کار پرې کوي بیا به الله خپل نصرت تر باندې خدای مو دې وساتي. ابتلاونه والذین کفروا هغه کسان چې کافران شوي دي فتعص لهم پس هلاکوال او شرمول دي د دې دپاره واضل اعمالهم او عبس او خراب کړي الله تعالی ټول نیک عملونه د دې ذالک د دې هلاکول به په سبب د دې چې انهم کریهو چې دې بشکه بد ګڼلای دا ما هغه قران انزل الله چې الله نازل کړي فاحبط اعمالهم نو الله تعالی ځای کړي دي د نیک عملونه. نیک عمل کافرم کوي. دا نن سبا چې انجیوز ورته ویل کېږي د خیریه موسسې کافران دي په اربونو روپۍ د مسلمانانو په ملکو کې لګي. کافر ملکونه خو څه کوي؟ سړک جوړ کا، اسپیټال جوړ کا، مکتب جوړ کا، پول جوړ کا، دغه باندې لګیا دي. خو دغه اعمال قبولی دي لپاره شرط غواړي چې ایمان ده. چې ایمان نه وي چې هر څومره خیریه موسسې د ټول دنیا سره کومکونه کوي د ذریعه باندې پیدا نشته ټول برباد. فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض اي ان ګرځي دوی په دغه ځمکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه وا اخره خاتمه دیغه کسانو چې په خاطر دی تیر شوی دي دمر الله عليهم چې الله هلاکت راوستلو په دوی باندې وللکافرین امثالها شتل پاره د کافرانو مثلونه حالونه د هلاکت په خانه خلکو مثالونه شته ګوري دي دی په دغه څه تبا کیږي. ذالک دا د الله د دوستانو نصرت او د کفارو هلاکت به په سبب د دې چې ان الله مولا الذين امنوا بشک الله دوست یغه خلکو د چې ایمان راوړی کار جوړون کوي مددگار دی هغه خلکو د چې ایمان راوړی وان الکافرین لا مولا لهم او بشک کافران چې د دې لپاره مولا دوست مددگار نشته. چې په احد کې ابو سفیان په فخر ویل لنا العزا ولا عزا لكم نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړي. صحابه مبارکین ورته څه ورته وی او تاسو دا وی چې الله مولانا ولا مولا لكم الله دې موږ مولا د دوست دې تاسو دوست نشته. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الله بشک داخلي هغه خلق چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړی دي جناتین جنتو ته تجری چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنگلوی الانهار ویاله. په جنت کې دریابونه دي د شاتو د شودو د اوبو د شرابو بیا دغه دریابونه ویالې جلا شوي دي جنتونو ته څلور دا غټ دریابونه دي د اروینه ویالې ار جنتی ته ورغلي دي. خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د جنت ویالې د دنیا د ویالو په شکل نه دي. د دنیا ویالې خو په ځمکه کې لاندې وي ځکه په جګ وي ویاله لاندې وي هغه داسې نه دي ادم ځکه په سر باندې دي یو طرف ته بل طرف ته پایپونه د مرغلرو ورسره لګېدلې دي. د دنیا ویالې خټه یې ورسته یې توره یې بدبویه یې هلته یې خاوره مشت ده. د دنیا په اوبو کې شګې تیږې پرتې هلته مرغلرې پکې پرتې دي چې وروسته بیا د دغه څلورو صفتونه په خپله الله تعالی بیا ذکر کوي. والذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي یتمتعون فایدې اخلي په دنیا کې ویأکلون خوري کما تأکل الانعام لکه څرنګه چې چارپایان خوراک کوي. مخکې موږ ویلي اولئک کالانعام بل هم افضل چې څوک مقصد د زندگی نه پیژني چې زه الله د چی شي دپاره پیدا یم د دو د چارپای نو څه فرق ده؟ فرق خو په خوړلو کې نه ده. که سړی دا خیال وکړي چې دا ښه خوراک وکړه نو په دغه ته عزتمن یې. یو ورځ ما بیان کې یو ځای کې خوشکه راغله یو قوم کې څه لږ ناړمیا شوی وی ما لکه په خوړلو ځان درته عزتمن لیدی کېږي د یوه غویي غوندې خوراک دا ټول کلی نه شو کولی بیا خو غویی تر موږ ډېر عزتمن ده. دوی تر شپې د چارپایانو سره شو خپل مقصد نه پیژني چې الله د چیش دپاره پیدا یم لکه چارپای چیښتن ساتي
ښه خوراکونه ورکوي خو دته دا درک نه لګېږي چې بار دپاره مې ساتي د یوې دپاره مځکه راباندې اړوي د دغه دپاره مې ساتي که د حلالولو دپاره قرباني کوي مې لاندی کوي مې د څه شي دپاره مې ساتي دا درک نه لګېږي نو کوم انسان چې کافر شو خپل شعور یې مرک شو شعور هم نه لري په دغه بیا نه پوهېږي نو والنار مثوی لهم اور ځای د استوګنې د دوی دپاره ده وکأی من قریة ډیر اهل د کلیو هي اشد قوة من قریتک هغه ډیر سخت محکم و لوجه د قوت نه تر اهل د کلی د تانه کوم کلی التي اخرجتک چې دا ته وایستې هجرت یې مجبوره کړې دا قریش تر دغه نه ډیر زور خلک څنګه مې کړي اهلکناهم ما هیله کړي دي فلا ناصر لهم نه به د دوی دپاره کومک کوونکی په وخت عذاب کې دغه قوم هم تباه کېږي چې تا ونه مني اتباع ونه کی خلاصیدن نه لري افمن کان علی بینة من ربه آیا نو هغه څوک چې هغه په ښکاره دلیل د جانب د رب د خپل نه لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمن زوین له سوء عمله داسې ده لکه هغه څوک چې هغه ته ښایسته شوی د بد عمل خپل واتبعوا اهواءهم او متابعت خپل خواهشاتو کوي دا برابر دي نه دي برابر ځکه څوک چې په ښکاره دلیل باندې عمل کوي د یو ځای جنت ته څوک چې بېلیارې دي د یغو ځای جهنم ده او جنت و جهنم نه دي برابر جنت څنګه ځای ده مثل الجنة التي وعد المتقون صفت بیان د جنت هغه جنت چې وعده د متقینو انسانانو سره شوې ده دا ده فيها انهار په دغه جنت کې ویالې دي من ماء د اوبو غیر آسن چې نه به وي بدخونده د دنیا اوبو چې په یو ځای کې لږ وخت ډېر تیر شي بدبویي پیدا کړي بدخوندي پیدا کړي د جنت د اوبو بدخوندي نه راځي د اب زمزم د اصل کې د جنت نه راغلي 50 کاله نه بعد چا ساتري 50 کاله نه بعد هم خوند نه خراب شوی چې 100 کاله یې وساتي هم خوند نه خراب شوی اصل کې د جنت د دنیا اوبو چې په هر څومره ښه لوښي کې کېږدم یو څو ورځې بعد بدبویي څه تعفن کوي د جنت اوبو غیر آسن وانهار او نور ویالې دي من لبن د شاتونه لم يتغیر طعمه چې نه به متغیر خوند یې صفا خوند والا دي د دنیا شو دي هم لږ وخت چې په تیر شي تروشي شي بدخوند او بدبویه شي وانهار من خمر او ویالې به د شرابونه لذت للشاربین ډېر خوندور به وي چې کونکي لره د دنیا د شراب غوندې بدبویي بدخوندي نه لري وانهار ویالې به من عسل د شاتو د ګبینو مصفا صفا کړی شوي د خیرینه ولهم شته د دې دپاره فیها په دغه جنت کې من کل الثمرات د هر قسم میوونه ومغفرة او مغفرت من ربهم لجانب د رب د دینه نو هغه څوک هغه ځای سره ده چې هغه علی بینة وي من ربه په ښکاره دلیل وي داسې ده لکه هغه څوک چې هغه ته ګناه وي ښکاره شوي نه ولې د دغه ځای جنت ته او د دا بل ځای کمن هو خالد فی النار دا چې امیر څوک په جنت کې اوسیږي چې دا متقین دي داسې دي لکه هغه څوک چې امیر شي په اور کې وسقوا ماء حمیما ور وبه چې کل شي دی ته اوبه ډېرې ګرمې داسې ګرمې به وي فقطع امعامهم چې ټوټې ټوټې به کې کلمې د دی چې چکي یې د لاندې ځي بدن به خورینېږي لاندې به تلویږي ومنهم من يستمع الیک ځینې د دا کافرانو تا ته غوږ نیسي د قرآن د بیان په وخت کې حتی اذا خرجوا من عندك کله چې بیا اوزي د باندې د تانه قالوا للذین اوتوا العلم وی یغه کسانو ته چې هغه ته خدای پاک علم ورکړی ماذا قال انفا دا اوس د څه ویلې په څه لګیاو ځکه اول ورتګ په صحیح نیت نه وي ورتګ د اصلاح په نیت نه وي چې خدای پاک دې ما اصلاح کړي د اهانت په نیت چې دی د اهانت په نیت ورغی خدای هم په زړه مهر ورولګوي نو په خبره نه پیږي خو په تم عربیه رسول الله په عربي وغږېدو دا کوم مولانا چې پوښتنه کوي دغه هم عربي ده اولې هغه په پوه شو ته نه پوه د باندې به ورته دا د څه ویلې اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا هغه کسان دي چې مهر ویلې ده الله تعالی په زړه د دې باندې واتبعوا اهواءهم او متابعت کړی دی دوی د خپلو خواهشاتو دا خواهشات خدای هم دې وساتي پرون سبق کې هم تیر شوه اپمن اتخذ الهه هواه مخکې هم تیر و چې د نفس منې د نفس نه خدای جوړ کړی خدای پاک وي اپمن اتخذ
دا موږ خبره خو نه ده الهه هواه خپل خدای نفس نه خدای جوړ کړی چې څه دی درته وی هغه کې نو دغه معنا دا ده چې د الله د حکم په مقابل کې د نفس ته ترجیح ورکړه الله یو حکم درته کې نفس بل ته د الله حکم پرېږدي او د نفس منی والذین اهتدوا زادهم هدى هغه کسان چې ایمان راوړی ورزیاتوي هغو ته الله هدایت واتاهم تقواهم او ورکړي دی الله تعالی دوی ته اسباب د پرهیزګارۍ دی فهل ينظرون انتظار نه کوي دغه کافران الا ساعه مگر د قیامت ان تاتيهم بغته چراب شدی تناصافه فقد جاء اشراطها فتحقیق سره راغلی دی علامه خدای لا بیا هم عبرت نه اخلي د قیامت علامه راغلی دی څو وخت وی د نبی علی السلام په وخت کې خو قرآن هغه وخت کې نازل ده وای ځکه د نبی علی السلام وجود د اوله غټه علامه د قیامت خاتم النبیین د دې نه بعد بل نبی نه راځي په د پسې قیامت نو ځکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت وساعتک هاتین زو قیامت د چی سره دغه ګوته یا دا معنی چې په دغه ګوته باندې مخکې ده په منځ کې دریمه ګوته نشته د ماو د قیامت په منځ کې دریم نبی نشته یا دغه ګوته تر دغه ګوته څومره اوږده ده زه د قیامت نه دومره مخته یم په ما پسې قیامت ده یو روایت کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه په اوسیلي د قیامت کې یم یو په زور وکې دام تر ډیره رسیږي یو دا ساعت چې سړی باسي دا دلته نږدې لګېږي لرې نه زه دومره قیامت ته نږدې یم لکه اوسیلی زه په اوسیلي د قیامت کې یم نو علامې راغلی دي خو دی ایمان نه راوړي بله علامه یې هلته بیا ښکاره شوه چې شق قمر د مخکینیو کتابو کې هم راغلي وو د قیامت د علامونه یو دا ده د سپوږمۍ به دوه ځایه کېږي اقتربت الساعة وانشق القمر دا هم د نبی علیه السلام په وخت کې موجوده شوه د غټ غټ تبدلات را روان وو خو عبرت نه وو فانا لهم نو څه ګټه به وکړي د دې دپاره اذا جاءتهم ذکراهم چې کله راشي دوی ته قیامت چې به دوی ته څه ګټه وکړي ذکراهم پند دی اوس پند اخلي اوس نصیحت قبلي چې قیامت راغی هغه ناڅاپه راځي بیا په هغه وختو کې دوی ته علامې راغلي دي خو هېڅ ګټه نه ورکړي موږ په وخت کې چې کومې علامې دي بل دغه ته چې فکر وکړو شروع خو د نبی علیه السلام د وخت نه دي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو اوږده حدیث مبارک کې وایي چې څو شیان چې موجود شي نو نور ذاتي د عذابو انتظار کوئ د زلزلو د بادو انتظار کوئ یو چې غنیمت څوک خپله شخصي سرمایه کې قمندان صاحب په جوب کې کېږدي مجاهدینو ته نه ورکي غنیمت چې شخصي سرمایه کې یو امانت غنیمت وبولي چې امانت شی ورکړی دی عزتي وي نو رانه غواړي دی خپل خیانت کې شروع کی امانت غنیمت وبولي زکات تاوان وبولي چې زکات ورکول د ځان لپاره تاوان وبولي او د ښځې منی مور خفه کوي او مرګره خپلوي پیغه خرچي کوي پلار لري کوي او په د قوم سرداران ذلیل خلق شي او داسې وخت راشي چې د چا عزت ډاره کیږي چې د فتنې نه ډارېږي قدر یې د دغه وجې نه کوي سلام وراچي ستړی مشي کوي مړی ته راغواړي چې کنی بیا ماته تکلیف را رسوي او چې شرابونه ډیر شي او چې سروزونه ډیر شي ډمې ډیرې شي او آخر د امت په اول د امت پسې خبرې شروع کی او عصري علوم ډیر شي دینی علم پاتې شي په جماعتو کې دنیایي خبرې شروع شي دلته ذاتي د خدای د عذابو انتظار کوئ موږ نه څو سوه کاله مخکې محدثین لا ویلي دي دا موجود دي موږ تاسې په وخت کې دغه ټول موجود دي که نه دي موجود عذابونه هم را روان دي خدای مو دې وساتي ترمذی شریف کې اجمالا تحفة الاحوذی بیا دغه روایت تفصیلی را نقل کړی نبی علیه السلام د ما په امت کې به خصب او مسخ راځي کلی نشته جزئی جزئی راځي داسې وخت به راځي په یو کور کې به واده وي ډمې به یې راوستلې ګډۍ به یې شراب به چکل کېږي بیا به زنا او بدعملۍ شروع شي
سهار چې دا نور خلک راپورته کیږي دغه کور به ټول په مځکه ننوتلی د سړیو سره ښه څپم را روان ده. بل روایت کې راځي داسې وخت را روان ده چې واده به وي، ښځې به ګډوي، سروزونه به وي، شرابخورۍ به وي، زناکارۍ به وي، چې سهار دا نور خلک راځي د دغو ټولو خلکو نه به بیزوګیان جوړ شوي وي. مسخ هم را روانه ده، په مځکه ډوبېدن. نن غټ غټ قدرت عذاب دلایلو سلسلې ښکاره کیږي خو عبرت نشته. زلزله راشي بس تک قوم تباه شي، کورونه په مځکه ننوځي. خو دا نه چې دا د څه وجې نه ده، ساینس ته رجوع ده، عصري علوم ډېر شوه، دا د مځکې ګیس و. د زلزلې نسبت د مځکې په ګیس باندې بدل چې دا د مځکې ګیس و، د دغه نه دا تکلیف جوړ شو. دا ګیس خو مخکې په د مځکه کې و، چا ساتلی و؟ نن چې دا عذاب په موږ باندې مسلط کو، خو دغه خدای دې موږ د اعمالو د وجې نه په موږ باندې دا مسلط کو. زلزله راشي عبرت نشته، سیلابونه راشي عبرت نشته. په کفري ملکو باندې دا هلته چې زه هم دا خبرونه به مې ډېر تعقیبول، دا څو کلو کې د ننې په سوونو وارې تقریبا په د اروپایي ملکو کې ورونه ولګېده که نه ولګېده، او توپانونه په راغله که نه راغله، چې دی به په خپله اقرار وکړه د یوه توپان نه بعد دومره تاوان راغی چې په 50 کاله کې بیرته هغه خپل ځای ته دا ملک نشي رسېدی. توپان راغی، د مځکې بخار پورته شو، ګیس پورته شو، توبه نشته. مخکې وختو کې د نبی علیه السلام په وخت کې لمر تندر وینیو، د ده په دغه ورځ زوی مبارک هم وفات و. خلکو دا خیال و چې د نبی علیه السلام زوی وفات ځکه لمر تندر وینیو. پیغمبر علیه السلام جومات ته ننوت، په لمانځه ودرېدو، خلک ورسره دومره اوږد لمونځ یې وکړو چې دومره اوږد لمونځ یې نه و کړی. جنت و دوزخ یې پکې ولید، دا صلات کسوف ډېر اوږد خبره ده. خو وروسته بیان وکړو چې د لمر چې تندر نیسي یا سپوږمۍ چې تندر نیسي، نه د چا د مرګ د وجې نه چې پلانکی مړ شو لمر تندر نیولی، نه د چا د پیدایښت د وجې نه چې په دغه ورځ حجاج ظالم هم پیدا شوی و چې دیغ د پیدایښت د وجې نه دا نیولی. نه، دا الله د خپل قدرت دلایل خلکو ته ښیي چې او خلکو مه باغیان کېږئ. اتا په زړه کې مسلمانه نور د ایمان څومره ده، که د ایمان غافل شوې کافر به د تر دنیا تیر کم، ابدي ځای به د جهنم کم. چې د ټولې دنیا لمر چې د دغه مځکې نه 163 وارې دغه لمر ټکۍ لویه ده، د دغه ټولو رڼا زه ختموم، په ده قادر یم. بیا ولې ته ملا یې، ته صوفي یې، ته حاجي یې، ته مجاهد یې، په د خپل نامه باندې هغه کېږي، نور خدای نه پېژنې، د خدای احکامو ته غاړه نه ږدي، بې ایمانه به دې نه کم، خدای مو دې وساتي. الله د خپل قدرت دلایل ورکوي چې خلک ماته توبه وباسي. نبی علیہ السلام لاړ په لمانځه ودرېدو، موږ ته حکم دا کړی چې چیرې مو لمر تندر نیو، سپوږمۍ تندر نیوه، نو تاسې فافزعوا الی ذکر الله، خدای ته متوجه شي، غلامان آزاد کړئ. په هغه وخت کې غلامان وو، صدقې وکړئ، خدای پاک غضب ورکېږي په صدقو باندې، لمنځونه وکړئ، ذکر وکړئ، ژړا وکړئ چې تر څو هغه ورکېږي. نن ساینس په مخ لاړ، مخکې نه پیشنګویي وکړي چې سبا ته به لمر تندر نیسي، خلک هم په خبر کې، سپوږمۍ به تندر نیسي، خلک هم په خبر کې، لمر تندر وینیسي. څوک مو لیدلی ده چې ژاړي راشي لمانځه ته سپوږمۍ تندر وینیسي؟ ساینس ته ویلي دي، بس ساینس مځکه حایل واقع شو د لمر او د سپوږمۍ په مابین کې، خبره ټوله دغ ته لاړه. موسمیاتو باندې اعتقاد، په نیټ اعتقاد د الله او د رسول په خبره اعتقاد نه، ملایان دي اوس موږه دا نیټ خو زه خو شکر د زده مې نه ده، خو دا دی نه چې کله کله اورم جلسه چې منتخب کوي مخکې نه ورځ ګوري په نیټ کې چې باران خو به نه وي، د پنجشنبې په ورځ امکان شته د باران، نو نه یې کې شته که نشته دا خبرې. نیټ د جمعې د مخکې د ډېرو ډېرو شپو ګوري چې په دغه ورځ بیا باران نه وي، مړی په دغه ورځ برابري، یا خیرات یا واده یا جلسه، خلک په دغه باندې لګیا دي. په نیټ اعتماد ده د الله او د رسول په خبرو چې د مانه باغی شي زه عذاب در باندې راولم، الله تعالی وي په دغه اعتماد نشته، دغه نه ډارېږي. هلته د امکاني باران نه ډارېږي، امکان ده د باران، امکان ده د باران. نو ملا جلسه ورته پرېږدي، امي واده ورته پرېږدي، خیر و خیرات ورته پرېږدي چې په دغه ورځ باندې د باران امکانات دي.
دغه امکان د عذاب د موږ د عمل د وجه نه هر ساعت موجود ده، خو بازار ته ورځ ډیر به روژه خوري، لمونځونه نه کوي، نور په بې حجابۍ او په دغو کوم اعمالو لګیا دي. خو چې کله راشي په هغه وخت کې به بیا نصیحت دته څه ګټه ورکړي. فاعلم پوه شه انه شان د لا اله الا الله، نشته لایق د عبادت مگر یو الله ده. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مغفرت وغواړه د خپلو ګناهونو او د مؤمنینو دپاره مغفرت وغواړه، د مؤمناتو دپاره یې وغواړه. دا خبر بار به موږ تاسو کړی چې انبیا خو ګناه نه لري. الله څنګه حکم ورته کوي چې واستغفر لذنبک؟ مخکې ویل چې مراد ذکر خطاب دته د مراد نه امت ته، دلته خو امت په عطب شوی هم د وللمؤمنین والمؤمنات. وای درس د تواضع د پیغمبر علیه السلام ته دلته یو مهم ځای ده چې رسول الله ته چې دغومره غټ مقام بل چاته خدای پاک نه ده ورکړی، بیا هم دته الله وی واستغفر لذنبک، چې لوی انسان په طبیعت کې پیدا نشي، عجز وي، عجز وي. هغه څوک چې سید الاولین والآخرین ده، یغه تم الله تعالی درس تواضع ورکړي. نو موږ باید لوی رانه ونشي پر کم عمل باندې بس دستي هغه موږ استاد بخندل وای 2 رکعات نه پر کوم ورځ طالب د شپې کړي سار عینه کې ګوري چې په مخ کې میانوار پیدا دي کنه دي پیدا. دعوت دې رانه شروع شي، 50 روپۍ صدقه ورکو ځان راته غټ سړی لیدل کېږي، 2 رکعات نه په وکړو ځان راته غټ سړی لیدل کېږي، یو بل نیک عمل وکړو ځان راته غټ سړی لیدل کېږي. کله په جهاد کې منډه وکړو هغه خو نو بیخي بیا چې وخت سختۍ تیرې کړې دي، په سخت هغه کې ځان غټ راته لیدل کېږي، چې ځان غټ شو لار کار برباد شو. حکم دی وای عاجزی ده، د تواضع ده. ولې هر څوک په خپل منصب کې نیول کېږي، د انبیاو مقام ډیر جګ ده، هغه په اجتهادي ختم نیول کېږي، امت نیول کېږي، هغه په نیک اعمالو په مباح باندې نیول کېږي، حسنات الابرار سیئات المقربین. امت که تهجد وکړي ثواب ده، که نبی پرېږدي هغه ته بیا عتاب ده. نو یو تم درس هر چاته د خپل شان موافق. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله ته معلوم دي ځای د ګرځېدلو د تاسو چې په ورځ کې ګرځي او ځای د استوګنې د تاسو په شپه کې، یا الله ته معلوم دي ځای د ګرځېدلو په دنیا کې او ځای د متقلب په آخرت کې چې جنت ته بځي که جهنم ته بځي، الله ته دغه علم شته. ويقول الذين امنوا، وی هغه کسان چې ایمان راوړی، لولا نزلت سوره، ولدن د نازل شوی یو سورت د قرآن عظیم شان چې په هغه کې د جهاد حکم وي. دا په هغه وخت کې و چې د جهاد اجازه نه وه، مسلمانانو ته به تکلیف و، نو دوی به په جذباتو کې راغله چې د اجازه ولې نه کېږي. خو چې کله بیا امتحان راغی، بیا ډېر قصص. فاذا انزلت سوره محکمه، کله چې نازل کړه شي یو سورت محکم، په کوم آیاتو سورت کې چې د جهاد آیاتونه وي دا محکم دي، جهاد حکم نه ده منسوخ، الجهاد ماضٍ الى يوم القيامه، دا منسوخیت نه دي، عادعاپ او د صفح حکم منسوخ شوی ده. په ابتدا کې دغه و چې کافر باندې کار مال را درگذار وکړه، خو د جهاد حکم دا اخرنی حکم ده، دغه کې بیا بیرته نسخه نشته. نو چې کله یو محکم صورت نازل شي وذکر فیه القتال، او یاد شي په دغه کې د جنگ خبره، رأیت الذین تبوینه هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړه کې مرض ده، ایمان نارخ وي خو په زړه کې منافق ده. دا بوینه څنګه بوینه؟ ينظرون الیک، چې ګوري تا ته، نظر المغشی علیه، په شان د قتلو د هغه سړي چې بیوخي پر راغلی، من الموت د ډاره د مرګ نه، چې د جهاد حکم وکړه چې بس تیاری کوی، په ده به مخکې نه مخکې داسې ډار کیفیت راشي ته به یې چې بس بیوخه کېږي ولویږي. فاولا لهم، هلاکت د دوی دپاره، طاعت وقول معروف، طاعت کول د دوی الله ته او خبره نیکه کول تا ته، معروف دا معلوم دی، طاعت د دوی الله ته او قول د دوی معروف تا ته، دا الله ته معلوم دی. فاذا عزم الامر، کله چې امر محکم شي، فیصله وشي د حکم د جهاد، فلو صدق الله، کدی رښتیا کړي خبره د الله سره چې ولې داسې صورت نه نازلېږي چې هغه آیات جهاد وکړي، لکان خیر، کدی رښتیا کړي وای هغه خبره، لکان خیر لهم، دا به د دوی دپاره خیر و. اوس په خوله وی چې د جهاد آیتونه ولې نازلېږي، الله ته خو اطاعت معلوم ده چې دا د خولې اطاعت د ظاهر په زړه کې دا شی نشته. فهل عسیتم ان تولیتم،
آیا نږدې د تاسو ته ای منافقینو که چیرې باچایان شوي تاسې متصرفان شوي تاسې په دا مځکه کې ان تفسدوا فی الارض چې تاسې به فساد وکئ په مځکه کې وتقطعوا ارحامکم او پرې به کوئ خپلوي خپله په مابین د خپلوانو کې یا دا منه که نږدې ده چې ای منافقینو تاسې وګرځېدې د طاعت الله تعالی نه او د سنت رسول الله نه نو بیا به دغه فسادونه تاسې په مځکه کې شروع کړئ او قطع د وسیلې رحمې به کوئ اولئک الذین دغه مفسدان هغه خلک دي لعنهم الله چې الله په دې باندې لعنت کړی دی خپل رحمت نه لري کړی دی فاصمهم کانه کړی دی د اوریدلو د حق نه و اعمى ابصارهم اوړندې کړی دی الله تعالی سترګې دی د لیدلو د حق نه افلا يتدبرون القرآن ایا دوی فکر نه کوي په د قرآن عظیم شان کې چې د قرآن حقیقت ورته معلوم شي ام على قلوب اقفالها کدی دوی په زړه باندې کلفونه دي زړه ته ولويږي نه ان الذين ارتدوا على ادبارهم هغه کسان چې بیرته ګرځېدلي دي د ایمان نه په شا باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس لدین چې هدایت ورته ښکاره شوی ده الشیطان سول لهم شیطان ښایسته کړی دی دوی ته دغه ګناهونه و املا لهم او مهلت ورکړی د شیطان چې نشته دوه ژوندون قیامت نشته دا مړي به څوک ژوندي کوي ذلک دا مهلت دوی ته بانهم قالوا للذین کرهوا بشکه دوی و چې دوی ویلې هغه کسانو ته چې دوی بد ګڼو ما نزل الله هغه قرآن چې الله نازل کړی واقعي د بني نذیر او د بني قریظه ته اشاره ده دا منافقین چې د مسلمانانو په ډله کې وو چې کله الته يهود عهد مات کو بیا د دې خو دوستي د يهودو سره وه یغه ته به ویلې چې دی غوم د قرآن نه بد راتله لکه د دې چې د بد راتله څه به ورته ویلې ګوره که په تاسې جنګ وشو موږ ملګري یو د تاسې خبر به منو خو الله د دې تکذیب ثابتوي اول مني نه دا خبره چې جنګ شروع شي ورځي نه که بیا ورغله نصرت نشي کړی بیا به منډې وایي شکست به خوري ذالکه دا شیطان دوی ته مهلت ورکړی ذالک دا مهلت به په سبب د دې چې انهم دوی قالو ویلې بل للذین کرهوا چې یغوم بد ګڼه هغه څه چې للذین هغه کسانو لکرهوا چې بد ګڼو چې بد ګڼه ما انزل الله هغه څه چې خدای نازل کړی چې یهود دي یغو ته به څه ویل د منافقینو سنطيعکم فی بعض الامر زرد چې موږ به متابعت وکړو د تاسو په باجی کارو کې چې عداوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره والله يعلم اسرارهم الله ته معلوم دي دا پټ خبرې او مشورې دي فكيف اذا توفتهم الملائکه څنګه حال به وي دي چې کله د مړ کوي ملائکه یضربون وجوههم وادبارهم وي به مخونه او شاګان دي روح به نه راوځي او ملائکه به په زور روح تر باسي ذلك دا سخت په سختی باندې یستل دی روح دی ولدا بانهم متبعوا ځکه چې دی متابعت کړي د مادي هغه شي اسخط الله چې الله یې په غضب کړي وکره رضوانه او دی بد ګڼل رضا دی الله تعالی فاحبط اعمالهم الله ذکر خراب کړ عملونه دي ام حسب الذين في قلوبهم مرض ایا ګمان کوي هغه کسان چې په زړونو دي کې شک او نفاق ده الله یخرج الله اوطانهم چې الله برکار نه کی هغه پټ خبره دي هغه کینه حسدونه دي د مسلمانانو سره بلکې الله به ښکارا کی ولو نشاء الله وی کومه اراده وکړه اریناکهم موږ به دروخه یو تاسو دغه منافقین فعل عرفتهم بسیماهم تبي و پیژنې په علائم د دې سره ولا تعرفنهم في لحن القول او قسم د تبي او پیژنې خامخه دوی په اړولو د خبرو کې وای تر دغه آیات مخ کې د منافقینو علم خدای پاک پیغمبر علی السلام ته پرانو ور کړی خدا چې کوم غواړو درو به پیژنو د دغه نه بعد وای چې منافق سړی براغه چې ارڅومره به په خله کې خوګو چې دا رنگ به ورید نبی رسول الله په پوښتنه چې منافق ده چې خبر به شروع کړ د خبره نه به معلوم کړ چې دا منافق ده والله يعلم اعمالكم الا معلوم دي ټول عملونه دي تاسو ولنبلونكم خامخب مغتاسي وازمي حتى نعلم المجاهدين منكم ترڅو چې موږ جدا کو هغه خلک چې مجاهدین دي تاسو نو صابرین او صابرین دي ونبلو اخباركم او ازمي حالونه دي تاسو چې آیا ایمان مو پر اختیار ده کنه ده ځکه ایمان دوستی ارڅ چې معلومیږي د سختی په وخت کې معلومیږي د سختی په وخت کې معلومیږي اني وای چې د شراب مجنونان ډیر دي خو دی ویني مجنون یو دی می
که د شودو مجنونان ډېر دي دوی نه یو نیمې دا سختي په وخت کې دوست او نه دوست هلته معلومیږي دا چې هر څه حکم په سر سترګو هر څه حکم په سر سترګو چې بیا ورته دغه کار دغه یو لږ په وس نه ده پره دغه یو خو دغه نه غوښتی دغه یو د بل خو یې درنه غوښتی نه دي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشک هغه کسان چې کافران شوي دي او منې کوي خلک د خدای د لارې نه وشاق الرسول او د مخالفت کوي د رسول الله نه من بعد ما تبين لهم الهدى پس د دې نه چې دوی ته ښکاره شوی د سم لار لن يضر الله شيئا دوی ضرر نشي رسولی الله تعالی ته د هیڅ شي وسيحبط اعمالهم زر د چې خراب وکړي الله تعالی د دوی نیک عملونه یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی اطیعوا الله او اطیعوا الرسول اطاعت کوئ د الله تعالی ټول فرض احکام په ځای کوئ اطاعت رسول الله کوئ سنت په ځای کوئ ولا تبطلوا اعمالکم مباطلوي عملونه خپل صحابي مبارک وی مخکې د ما عقیده دا و چې هر عمل قبول ده او جنت به سړی د ځان سره وړي قیامت ته خدا آیت نازل شو معلوم شو چې بعض عملونه بیرته د سړی نه باطلیږي لکه موږ تاسو مخکې ویلو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى صدقه دی وکړه دی یو چا سره کومک دی وکړه بل وخت دی پیغور ورکړه لاړ عمل خراب شو برباد شو کنه شو لکه بل آیات کې موږ تاسو ویلو دغه آیات کې چې عمل په صد ازو منو از مس باطلوي کلذي ينفق ماله رئاء الناس لکه پریا چې کوي اغم لاړ برباد شو پریا عمل بربادیږي په منو از چې په چا احسان بیرته بار کې پیغه باندې بربادیږي ولې ریا ګناه ده منو از د مسلمان ګناه ده دغه نوایزات معلومیږي چې ډېر ګناه ولر دا دخل شته چې نیک عمل برباد کی لکه نیک اعمالو کې دا اثر د چې ګناه معاف کیږي په نیک عمل ان الحسنات یذهبن السیئات ډیر ګناهونه د سید خدای مدي وساتي چې نیک عمل بیرته لاړ شي د سړي برباد شي نو عمل مبارتلوي دغه آیت مبارکه په تقاضا سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله وی سړی چې نفلی روزه شروع کی نیت وکړو روزه دی وینیوه ګنټه 2 غنټې دی وینیوه ورسته د ما تکړه دا روزه نو قضایی واجب ده چې بیرته به قضایی راګرځي اول اتمام لازم ده قدمات کړه بیرته قضایی لازم ده ام المؤمنین وی د ما او د بل ام المؤمنین روزه چا په تحفه کې حلوا راولېګله موږ شوق ورته وشو روزه ما تکړه و مخوړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی موږ دا قصه ورته وکړه چې موږ دواړو روزه و او چا حلوا راولېګله موږ شوق شو ماته مکړه نبی علیه السلام ورته اقضیا یوما مکانه یو ورځ به بیرته قضایی په ځای کې راګرځي نفل مونځ دې شروع کو بیا په منځ کې د فاسد کو که د عذر دی وجه نه وي که بې عذر وي صرف د عذر دی وجه نه چې پاتې شي ګناه نه ده خدای دې په نیسي نه اما قضایي خو به وي بیرته به قضایي راګرځي نو عمل به نه باطلی ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوي دي وصدوا عن سبيل الله او خلک منې کوي د خدای د لارې نه ثم ماتوا او بیا مړه شي دوی وهم کفار په داسې حال کې چې کافران وي د خپل عمل نه توبه ونه باسي فلن يغفر الله لهم هرگز به مغفرت ونه کړي الله تعالی دوی ته فلا تهینوا مسستیږئ ای مسلمانانو وتدعو الى السلم تاسو غوښتنه وړاندیزونه مه کوئ په جنګ کې صلح ته کافر ته مه په جنګ کې سستیږئ مه وړاندیزونه د صلح کوئ وانتم الاعلم تاسو غالب یې والله معكم الله تعالی د تاسو سره مرګری ده ولن یترکم اعمالکم الله به ضایع نه کړي عملونه د تاسو انما الحیات الدنیا لعب وله بشک دغه ژوندون د دنیا هسې لوبې او مشغولتیا ده په دغه باید سړی خطا نشي وان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړئ وتتقوا او ځان دې وساتئ د ګناهونه یؤتیکم اجورکم در به کړی شي تاسو ته اجرونه د تاسو ولا یسألکم اموالکم دا مال په سړي تر ځان ګران ده اوس عجب حکیم ذات الله تعالی لمونځ شواروز کې 15 وخت لازم کړي زکات په کال کې یو واري بیا په دنیا کې نه ده چې ودی خوړه ضرورتو کې دی استعمال کړه تر ضرورت هم زیاته ده کا اعمالم دی تجارت ده مال نامی ده بیا 40 روپۍ ده اوس نو الله تعالی وی کته چې ایمان راوړی دی ګناونه پرهیز کوي
اجر به خدای پاک درکوي. ولا یسألکم اموالکم، نه غواړي خدای پاک د تاسې نه مالونه د تاسې ټول، صرف قدر مفروض زکات در نه غواړي، ټول نه غواړي. ولې؟ ان یسألکموها، که وغواړي د تاسې نه الله تعالی دا مال، فیحفیکم، او بیا کوشش وکړي په غوښتلو کې در باندې لازمي کې، تبخلو، نو بخل به وکړي تاسې. ویخرج اضغانکم، خدای به د تاسې هغه د زړو پټ دښمني د اسلام د اهل اسلام سره یا هغه بخل شحن هغه خدای راښکاره کړي. خو الله رحیم ذات ده، په دنیا کې ډیر سهولت کوي. مال د زکات په مال نامی تر ضرورت نه زیات په هغه کې هم 40 روپۍ. خو 1500 علایم کې مو اوس بیان کړه چې خلک به زکات هم تاوان بولي. نن دومره دنیادار شته په علاقو کې چې د دنیا په حساب نه دي خبر چې ما څومره دنیا ده. که وای د خپل علاقو ماړه خلک زکاتونه وباسي، په علاقو کې به مسکین سړی نشي پاتې. لیکن دا ورته تاوان نه دی کېږي. ها انتم هؤلاء، واورئ خبردار شئ تاسې، ای دغه کسانو، تدعونه چې بلل شوي لتنفقوا فی سبیل الله، چې تاسې ولګوئ مال خپل په لار دی الله تعالی کې. خو تاسې کې خلک دوه قسمه دي. فمنکم من یبخل، ځینې دی تاسې هغه دی چې بخل کوي. ومن یبخل، څوک چې بخل کوي، فانما یبخل عن نفسه، دا سړی بخل د ځان نه کوي. ولې؟ که ده 1 روپۍ ورکړې وای، الله به کم از کم په قیامت کې ده ته څومره عوض ورکوه؟ 1 په 10. چې دا نه ورکوي په ځان یې هغه 10 نه لوړېږي. قرآن وی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یو دانه په وسوه، 1 روپۍ په وسوه بدلیږي. په ځان بخل وکړه، وسوه نه لوړېږي. الله پسې وی والله یضاعف لمن یشاء، خدای په تر دغه نه مرته د چند کوي چې چاته خوښه شي. یو خورما د حلال مال چې صدقه کې دی احد غره غوندې ورته غټي، خو په ځان بخل وکړه، په ځان نه لوړېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخیل هغه څوک ده چې ایمان هم واوري په ما درود شریف ونه ویي. ولې؟ په ځان ونه لورېده د الله لاس واري درود. ته چې په پیغمبر علیه السلام یو واري درود وی، الله تعالی په تا څو واري درود وی؟ په ځان د خدای رحمت ونه لورېده. خو دا روپۍ هم دغسې دي چې واري کې الله یو په لاسه کم از کم عوض درکوي. نو دا بخل د ځان نه کوي. او دا چې الله د صدقې حکم درته کوي د دغه وجه نه چې الله محتاج ده، والله الغني، خدای په غني ده. وانتم الفقراء، تاسې محتاج یې. و چې محتاج یې، د خپل حاجت غوښتنه په مختلفو طریقو کېږي. موږ چې محتاج یو روپۍ ګټلو ته، مثلا د سهار نه تر بیګا خپل ځان ستړی کوو، ځان مو په بل چا خرڅ کړی ده په 1500 روپۍ باندې، مزدوري کو، اختیار مو د چا ده؟ موږ د بدن اختیار د یو سړي ده. ځان ګوري محتاج ځان لګوو. بیا چې روپۍ مې په جوب کې دي، په کروڑونه لرو، موږ محتاج یو ټماټر ته ورځو دکاندار ته چې ټماټر سیر په څو ده؟ په 500 روپۍ باندې. پیاز په څو دي؟ په 500 روپۍ باندې. بیا په دغه روپیو 500 روپۍ باندې هغه پیاز ځان ته اخلو. موږ محتاج یو. دکاندار راځي موږ کور ته، موږ پسې ورځو. نو الله حکم د صدقې چې کوي دغه وجه نه ده چې د مسکین ده. موږ محتاج یو، خو د خپل حاجت پوره که. کله دعا غواړه خدای ته حاجت وړاندې که، کله عبادت وکړه دغه خدای نه غوښتنه ده، لئن شکرتم لازیدنکم. کله صدقه وکړه دا د خدای پاک نه غوښتنه ده. تاسې محتاج یې. وان تتولوا، او که تاسې وګرځېدې د ایمان نه او د سخاوت نه، یستبدل قوما غیرکم، الله به بدل راولي یو قوم غیر د تاسې نه. ثم لا یکونوا امثالکم، هغه به بیا د تاسې په مثل نه وي. حضرت نبی علیه السلام نه صحابه و مبارکینو پوښتنه وکړه، دا به بیا څه خل قوم یي چې هغه به د موږ نه ښیي په سخاوت کې، په ایمان او په تقوا کې، چې الله وي که تاسې ونه کړئ بیا به تر تاسې نه که قوم راولم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ناست و، نبی علیه السلام دغه په ورانه لاس کې کوي دغه د قوم خلک وي. بیا که ایمان د سرایا و سره وای د دغه د قوم خلکو به هغه یې هم د کې نه راخیستی و.
رجل رجال مفرد چې ذکر شي رجل د اکثرو محدثینو رایه ده چې مراد ته سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله ده او چې رجال شي هغه ائمه چې په عجمو کې تیر شوي دي چې د دین او د علم خدمتونه یې کړي دي هغه سخیان چې کې تیر شوي دي هغه ته اشاره ده. اوس الله موږ په هر حال کې پوه کوي موږ محتاج دین ته دین موږ ته نه ده محتاج د دین کار خدای پاک په میاشت هم کړی ده موږ تاسې بله ورځ نه ویلې نمرود یې په چا مردار کړو په میاشت په هوا یې کړی اوس مو ونه ویلې عادیان یې په څه شي تباه کړه په هوا باندې خدا به د ما ته سعادت وي چې د دین کار خدای پاک د ما ته نه واخلي په بل به هیڅ احسان نه برو که پیر لګیا د دین خدمت کوي که مولا لګیا د دین خدمت کوي که مجاهد لګیا د جهاد کوي که سخی لګیا د سخاوت کوي د خدای احسان دی معنی چې الله دا توفیق ورکوي هیڅوک د دا نه وي چې ما دا وکړه ثم لا يكون امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. دا سورة فتح مدني سورة نوشت آیات د 4 رکوع ده. قصه اوږده خو لنډه مختصره به ذکر کو. روژه او د جمعې ورځ ده او زه خو یوه جمعه بله جمعه د والدینو مبارکینو پوښتنې ته دواړه غریبانان مریضان ډاکټرانو ته یې وړي وراوړي دا پرون په عذاب نو بیا هغه ته یو وارې پوښتنې ته ځم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره زاد اهل شرفن کې د احد د بدر د خندق د واقعون وروسته ګوره جنګونه راغلي دي د کفارو د مکې معظمې سره بار بار د دغه نه وروسته یو وخت کې خوب ولید چې تللي یو عمرې ته په امن مو عمره وکړه بیا چا د ځان د حلالولو په وخت کې څڼې لاندې کړې چا سرونه ورخیل. دا خوب بیان که صحابه ته صحابه مبارکینو خو هسې د کعبې مبارکې شوق ډیر و خو د نبی علیه السلام خوب خو د انبیا وحی په هغه یقین و شک نه ورته پیدا کېدو نو امید پیدا شو چې دستې دا اوس چې روان شو امن به وي. ګوره مخکې پرون موږ ویلې دعا خدای په قبلوي خو کله هغه شی وي کله بل عذاب نه دی په خلاصي کله د آخرت سرمایه خوب کله مخته کله شاته راځي. دا مستاق د خوب خو کال ته بیا پیښیږي خو دوی د اوس وفهمول نو شوق پیدا شو چې لاړ شو. پیغمبر علیه السلام ویل بس ځانونه تیاروئ چې ټول لاړ شو عمره وکړو. کعبه مبارکه چې خدای د ټولو دنیا دپاره مشترک ځای پیدا کړی د عبادت کافران هم ورځي نو موږ مسلمان ولې به نه ورځو. چې اعلان وشو مخلصو مسلمانانو تیاری شروع کړ. منافقینو به سره ویلې ولاکه ژوندی راوګرځي دلته راغله پسې په دې څه وکړه په احد کې دلته مسلمانان څه حال ته ورسول و چې ورشي د دښمن کور ته ورشي بیا به ژوندی راشي نو یغو بانې شروع کړي تیاری یې نه کوه. مسلمانان 1400 کسان یا 1500 اختلاف د اقوالو شته کې دا تیار شو. چې تیار شو روان شو د عمرې په نیت باندې ذوالحلیفې کې احرامونه وتړل او روان شو. خو هلته چې دوی تیاری شروع کړو هلته خو به دا تلو راتلو خو جاسوسان به هم تلو راتلو کفارو ته هم حال ور و چې نبي علیه السلام او صحابه راځي. یغو حکم وکړو د لیارو بندېدن چې لیارې بندې کړي. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې پیغه کې اسلام لیانو راوړی د دغه په مشرۍ په آسانو باندې 400 کسان مخته لیارې ته راولېږل چې چیرې مخکې لیار وینیسي مخه یې بنده کړي. نبی علیه السلام د دغه طرف نه د معلوماتو دپاره جاسوس ولېږو چې ته معلومات د کفارو وکړه. نبی علیه السلام او صحابه روان دي یو ځای ته ورسېده چې جاسوس حال ورته راوړ چې عمومي لیار هغه یې نیولې ده په آسانو سپاره خلک د جنګ دپاره تیار راوتلي دي. حضرت پیغمبر علیه السلام لیار بدله کړه. چې لیارې بدله کړه په لیارې اوښ د نبي علیه السلام اوښه مبارکه ښې شوه نه جګېږي. دوی نارې په وایي نه جګېږي وایي اوښه ناړامه شوه. نبي علیه السلام ویل ناړامه نه ده حبسها حابس الفیل چې چا پیل را روان کړی و مکې معظمې د ړنګولو دپاره چا منې کو خو الله تعالی الله منې کو.
په دغه کې څه حکمت ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ چې کفارو د ما نه هره غوښتنه چې وکړه چې په هغه کې حرمت د بیت الله و زه به یې ورسره منم اوښه جګه شو راغله حدیبیه علاقې ته چې راورسېده د حدیبیه علاقه نیمه په حرم کې ده نیمه په حل کې ده څه حصه یې په حل څه په حرم کې ده دلته دوی واړول هلته کفار دغه حرم راغلی د داسې په زور کې نیولې چې کډ یې راوستلي هلته چینه ده په چینه یې اړولي چې بس عیال هم راسره یې بیرته تګ نشته چې تر څو مو دوی بیرته نه یې پسې اخیستي نبی علیه السلام ته چې حال راغی لارې بنده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان ذینورین خبره ما درته ویلې مختصر وکړو ور ویلېږو چې ورشه به دوی پوه که موږ د جنګ په نیت نه یو راغلي موږ صرف د عمرې په نیت راغلي یو او که د دې زړه وي صلح بند جوړه راسره کړي به جنګ بندي به مو ورسره وکړو ځکه ډېر وجنګېده د دوی لپاره مړه شوه د دوی دپاره به یو چانس پیدا شي دوی د خپل ځان تیاري نور کفارو ما د سره پرېږدي که کفار غالبه شو د دې مطلوب په خپل کور کې پوره شي جنگ به هم نه یې کړی مقصد به هم پوره وي که زه غالبه شوم بیا هم د دې اختیار د ایمان راوړي که جنگ تیار به ځان راته تیار کړی خو دی حضرت عثمان ذینورین هلته محاصره کو دلته دوی پټ سړي راولېږل چې نبی علیه السلام چیرې ګیر کو شهید یې کوي نبی علیه السلام حضرت سلمہ ابن اکوع په قمندانۍ نفر په ګشت لېږلي و په غزما چې د کفار یې ژوندي ونیول خو د الله د اراده د صلح وه مسلمانانو دا خبر هلته ورسېده هغوی ویل چې نفر یې مړه کړو حضرت عثمان یې ونیو دلته خلکو حال راوړ چې حضرت عثمان یې شهید کړه نبی علیه السلام دغه بندیان بیرته ورخوشي کړه بیا یکې بعد دیګرې مشران راتله درې وارې راغله ولاړه اخر کې چې راغله د صلح خبره سره شروع شو دا صلح ډیره مشکله صلح وه ځکه کفار د خبرې نه بیخي نه تېرېده چې سږ کاله اجازه نشته حرم ته سږ به بیرته ځي دا په صحابه ډیره بوج وه بیا راځئ به کال ته درې شپې به بیا عمره کوئ اجازه ده درته کال ته خو سږ به نه وي چې معاهده لیکل کېده حضرت علي کرم الله وجهه کاتب ده چې خط شروع کېدو بسم الله الرحمن الرحیم وای رحمان الرحیم موږ نه پېژنو دا بیرته ړنګ باسمک اللهم داسې به لیکئ دا بیا مسلمانانو ته ډېر مشکل دی الله د نومونو انکار ده بیا چې ویلې هذا ما عاهد علیه رسول محمد رسول الله دوی رسول الله ړنګ کوي که موږ د ده رسالت منلی بیا مو ولې پرېږنه حضرت علي سبیل ولا کوي زړنګ پیغمبر علیه السلام ویل ما ته راوکړه خو نبی الامي و خط نه اوس دا ځای وروکړو د خط مبارک په کش کړنګې کړو بیا ورته که د موږ بندیان درغله څوک د موږ نه در وتښتېده که مسلمان ویم چې در وتښتي بیرته بیا راکوئ خو که تاسې نه څوک موږ ته راغله موږ به بیرته نه درکوو هلته د دغه چې سهیل د چې صلح کوي د دغه زوی ابو جندل رضی الله عنه په زولانو کې په خواریو ځان تر دغه ځای را رسولی ده ویل شوی زخمی وجود ده هغه چې ولې وایي اول به دا بیرته راکوئ نبی علیه السلام ورته تر اوسه خو د سختونه لیانه دي کړي دا خو په معاهده کې لیانه ده داخل مخکې راورسېدو دی ورته زه د سخت هغسې نه کړم خو ډېره سخته صحنه وه رسول الله ته خدای حکمتونه ورلیدلي ول حکمتونه ځکه وروسته فتح مبینه ورته ویل کېږي ده ورسره ومنل حضرت ابو جندل په چغو ژړه چې مسلمانانو ما دا ایمه حال نه وینئ دا تکلیفونه نه وینئ ما ولې بیرته ورکوئ رسول الله ورته ویلې الله به د تا د خلاصولو کار جوړوي اوس په دې کې مصلحت ده حضرت عمر صاحب په ډېر جلال کې راغی ډېر صحابه خو لنډه خبر ده معاهده ورسره ولیکل شو هلته خو دوی په احرام کې تللي وو د احرام نه خو چې ځان حلال نه کې بیا خو نه ویښتان پرې کوی شي نه نوکان پرې کوی شي نه د کالي اغوستی شي نه خوشبویي لګوی شي نه بیبي ته ورنږدې کېدی شي نو حکم یې د حل وکړو چې ځانونه حلال کړي هغه هدي چې ځان سره روانې کړي دي صحابه او ذاتې هغه نه حلالولې دې خیال دا و چې ګوند دی خدای پاک اجازه د جهاد وکړي اول جهاد د کول د خلکو مشکل وي خو تر دغه نه وای دا ځای بیا ډېر مشکل وي چې تکړه مجاهد غیرتي مجاهد بیرته کېنی چې نه پرېږده
دا بیا ډېر مشکل نو صحابه په جوش کې راغله بیرته چې کېنول دا ډېر مشکل و. بیا ام المؤمنین ام سلمې رضی الله عنها نبی علیه السلام ته مشوره ورکړه په دغه سفر کې ورسره وه که غواړې چې دوی ځانونه حلال کړي په دې کارماله راورشه خپله هدیه حلاله که سر ورښیه دوی په خپله ذاتي اقتدا وکړي چې پیغمبر علیه السلام دا وکړه دوی دستي اقتدا وکړه. حضرت عمر صاحب نه هلته لږ سختې خبرې وشوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا ولې ورسره منې ولې موږ په حق نه یو دوی په باطل نه دي. نبی علیه السلام ورته دي ولې د موږ شهیدان جنت ته نه ځي دوی جهنم ته نه ځي دی ورته دي ولې ته د خدای حق پیغمبر نه یې دی ورته یم ولې تا موږ ته نه وویلي ګورې سخت الفاظ ولې تا موږ ته نه وویلي چې موږ حج کړی یو عمرې نه فارغ شوي یو. نبی علیه السلام ورته ویلي سږ کال مې درته ویلي وو نه دا وخت به خدای راولي. حضرت عمر صاحب د ډېر زړه جوش ورغه صدیق اکبر ته رسول الله ورته زه د خدای رسول یم الله به د ما نصرت کوي. ورغه صدیق اکبر ته ویلې هغه ورته ویلې ګوره د رسول الله دروازې پایدان ونیسه کیل قلب نه کړي دا د خدای رسول ده الله د ته علم ورکړی الله به په دغه کې ګټه وي الله به د نصرت کوي. ځکه وایي په لارې را روانو حضرت عمر فاروق وایي شپه وه د پیغمبر علیه السلام په څنګ کې زه را روان یم نو پوښتنه مې د یوې خبرې کړه یو وارې مې غږ وکړه په پیغمبر علیه السلام د جواب رانه کړو بل وارې مې غږ وکړه د جواب رانه کړو بل وارې مې غږ وکړه د جواب رانه کړو ده خیال ته دا ورغله چې دا رانه خفه شوی دی په خبرو باندې. نو ذاتي مې وایي اوښ وځغلوه دغه ځای نه. دلته یو نکته ده بخاري شریف کې چې دا واقع راځي یو عجبه نکته محدثین ذکر کوي. حضرت عمر صاحب اوښ وځغلوه مخته شو د نبي علیه السلام نه ولې وایي داسې نه چې دی رانه خفه وي زه ورغږېږم د ده خوشکه نور هم راته زیاته شي د ده په غضب به الله ماته په غضب شي. نو دلته لیکلي دي وایي د خدای دوست چې چا ته په کار شو نو ځان دې تر پټوي ورته درېږي ده نه دلایل دې نه وسروي چې د هغه جوش زیاتېږي کله د ده په غضب الله په غضب شي. حضرت عمر صاحب زه په تیښته لاړم اخو نبی علیه السلام ته وحی شروع و ځکه د ما سره نه غږېده دغه صورت مبارکه نازل شوی او رسول الله خو په ده خبر و چې حضرت عمر ډېر غمجن ده نو ما پوښتنه کړې عمر څه شو چا ورته ویل هغه خو مخکې لاړ وایي غږ ور وکړئ وایي د ما چې غږ وکړه چې یا عمر زه وډار شوم چې د ما په باب ګمان کوم الله کوم آیات نازل کړی د ما د عذاب خبرې دي چې ورغلم رسول الله راته ویل ما ته داسې صورت نازل ده چې تر ټول مخ د مځکې نه ما ته هغه محبوب ده انا فتحنا لک وایي ما ورته ویل دا فتحه ده وایي اوه ډېره غټه فتحه ده اوس ګټې ته یې وګورئ لږ لږ دا صلح کې په معاهده کې کله څومره ګټې وي ګټه یې وګورئ. یوه غټه ګټه دا شوه چې مسلمانان مخکې اشرار بلل پراګنده خلک یې بلل چې دا د یوه عزم د یوه قوت د یوه قوم خلک نه دي دا یو څو خلک د لوټماران علیاذ بالله دا به ورکېږي. اوس چې قوت تسلیم کو هغه زورور قوم غاړې ته ورته کېښو غاړه ورته کېښو جوړې ته د دوی قوت تسلیم شو. یو سیاسي ګټه دا راغله. دومه ګټه دا راغله چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام 14 کاله د نبوت په مکه معظمه کې تیرو 6 کاله په مدینه منوره کې تیرو 19 کاله دا 6م کال و د هجرت په 19 کاله کې 3.5 تر 4 شاوخوا پورې خلک مسلمان شوي وو. او صلح د حدیبیه چې وشوه هغه کافران چې مسلمانانو ته د دښمني په نظر کته تګ راتګ نه و د مسلمان اخلاق د مسلمان عقیده ځان ته معلومول نه و تګ راتګ شروع شو. په 8م کال د هجرت چې مکې معظمې ته را روانېدو 10,000 صرف مجاهدین و بیا حنین ته 12,000 شوه تبوک ته بیا 10,000 شوه حج ته چې راتله تر 100,000 واوښته په 19 کاله کې دومره خلک نو مسلمان شوي لکه په دا 3 کاله کې چې مسلمان شو. دا د دغه صلح ګټه وه. بله غټه ګټه مخکې د مدینې منورې 2 جانبه مقابل و یوه طرف ته مکه معظمه د جنوب په لوري او شمال په لوري خیبر تبوک یهودیان د خیبر یهودیان دواړه غټ دښمنانو د اسلام. مدینه منوره په مابین کې واقع وه. په پوره عزم پیغمبر علیه السلام یوه طرف ته اقدام نشوی کړی ځکه دواړه لرې لرې علاقې دي چې مکې معظمې ته تللی جنګ ته
نو د یهودو خیبر خطره و چې هغه به راځي په مدینه منوره په حمله کوي. چې د خیبر جنگ ته تللی د مکې معظمې د قریشو خطره وه چې هغه به راځي، ځکه همې د یهودو سره جنګونه کړي وو، خو بني قریظه یې مردار کړي وو، بنو نظیر یې پسې اخیستي وو، بین قینقاع یې پسې اخیستي وو، هم د قریشو سره جنګېدلي وو. دلته چې صلح وشوه د مکې معظمې د خلکو سره د ذوالقعدې اخر شپې وې چې بیرته راغله. د ذوالحجه دستي ذوالحجه شروع شوه، د ذوالحجې په اخر کې حکم وشو ورته چې بس وروځئ خیبر ته. د یو لوري نه بېغمه شو، دښمن په یوه لوري شو. محرم چې داخل شو خیبر فتح شو. دا د دغه صلح ګټه وه چې د یو طرف دښمن نه بېغمه شو، بل طرف دښمن ورته ګوښی پاتې شو. او الله تعالی مخکې نه زیری م ورکړو فتح ده او مغانم کثیر به تاسو ته راځي. دغه یې در نږدې اوله نه وعده مو چې خیبر به زر نیسئ او زر وخت کې به وي. خو حکم دا و چې دغه خلک به در سره ځي چې دا دلته راغلي، چې کوم منافقین پاتې وو هغه خلک به نه ځي در سره. چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د خیبر دپاره حکم وکړو، هلته خو دا خبرې هم صحابه ورته وکړه چې الله وعده را سره وکړه د فتح غنیمتونه به یې. منافقین چې په ده خبر شو چې ادار خو د غنیمتو خبره ده، نو دی راغله چې اول وارې خو موږ د عذر د وجې نه پاتې وو، کورو کې هم څوک نه وو، مشکلات و، موږ هم در سره ځو. نبی علیه السلام ورته ویل نه، چې اول مو مخالفت وکړو اوس اجازه نشته، د الله حکم ده. دوی ورته ویل بدبختانو وینا ته حسد را سره کوې. الله ویل ته ورته ویې بیا به د یو زورور جنګ ته وغواړو، اوس خو اجازه نشته، خو هلته به یې تاسې رښتیا او دروغ معلوم شي چې تاسې به بیا جنګېږئ که نه. هغه زورور جنګ چیرې و چې یا به اسلام راوړي هغه خلک یا به وژل کېږي. څوک یې د تبوک وینا د تبوک واقعه هم نه وه. دا د نبي علیه السلام د دنیا د تګ نه بعد چې مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه شروع کړه او په زور یې شروع کړه د یمامې جنګ ته، چې ډېر خونړی جنګ شوی ده. حضرت صدیق اکبر د خالد ابن ولید رضی الله عنه په مشرۍ چې مجاهدین لېږل، منافقینو ته حکم وکړو اوس نو وځئ. هلته یا اسلام و یا وژل و، یا اسلام و یا وژل و. هغه سخت جنګ ته به ورشي چې ډېر په زراو مسلمانان هم کې شهیدان شوي دي. ای تاسې حال به هلته معلوم شي. دغه ځای نه د دغه ځای ثبوت هم راغی چې د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خلافت حقه و، ولی الله ویل بل جنگ ته به وغوښتی شي چې په هغه کې به د اسلام او د کفر مقابله وي. د صدیق اکبر خلافت چې نه وای صحیح، بیا دا جهاد حکم صحیح و د مسلمه سره. د هغه نه بعد چې د خلفای راشدینو دورونه راغله، دا نورو دا ټول حقانیت وای د دغه ځای نه معلومیږي. رغم انف رافضه چې په شیعاګانو دا خبرې بدې لګېږي، خو خدای پاک کوي. به هر تقدیر الله زیره د فتح ورکو او فتح په مرتبه شو، بیا خیبر هم فتح شو ډېر علایق. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتح مبینا. بېشکه موږ فتح او بری در کړی ده تا ته په فتح مبین سره. او زیره هم دب کې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، د دې لپاره چې وبخي تا ته الله تعالی پخواني تیر شوي ګناهونه او شاته ګناهونه. دا ګناه خو نشته، د یوه نبي هم نشته، خو دا بشارت عظیم خدای پاک پیغمبر علیه السلام ته چې ورکو بل چاته یې نه ده ورکړی. حسنات الابرار سیئات المقربین د نور انبیاو نه شوي، خدای په دنیا کې هم عتاب ورکړی که نه ده، نو په قیامت کې هم شفاعت ته نشي مخته کېدی. حضرت آدم علیه السلام هغه خطا یې په ذهن کې شته، د حضرت نوح علیه السلام شته، د حضرت ابراهیم علیه السلام شته، د حضرت موسی علیه السلام شته، خو رسول الله ته چې راشي خلک د دپاره څه مانع نشته، دستي اجابت وکړي او لاړ شي د خدای پاک په حضور کې بیا د خلکو دپاره شفاعت کوي. دا د دغه بشارت عظیمه اثر ده. ویتم نعمته، او بل د دې دپاره چې پوره کړي الله تعالی نعمت خپل علیک په تا باندې چې فتح د مکې معظمې او نور ښارونه دي. ویهدیک، او بل د دې دپاره چې وښیي تا ته الله تعالی صراط المستقیم لاره برابره. وینصرک الله نصرا عزیزا، او د دې دپاره چې کومک وکړي الله تعالی د تا سره مدد غالب او زبردست. هو الذي خدای پاک هغه ذات انزل سکینه چې نازل کړه سکینه ډاډینه فی قلوب المؤمنین په زړونو د مؤمنینو کې لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم چې زیات کې الله تعالی دوی لره ایمان په ایمان باندې برسیره اطمینان قلبی نورم شرح صدر زیات شي.
ولله جنود السماوات والارض خاص الله لره لکر دی اسمانو د مځکې دی وکان الله علیما حکیما دا الله علیم او حکیم ذات دا چې زیره نبی علیه السلام ته ورشو چې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لهنی ان لك تا ته خو مبارک مکتب سی الله دا آیت نازل کړه ليدخل المؤمنین والمؤمنات لپاره دې چې داخل کې الله مؤمنان سړي او مؤمنې خځې جناتین جنتو ته تجري چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې تر بنگلوي ویاله خالدین فيها همیشه به په دغه جنتو کې ويكفر عنهم سیئاتهم وبرجه الله تعالی د دې نه ګناهونه دي وکانه ذلك عند الله فوزا عظیما د ګناه او بخن او جنت داخله دن د الله په نسبت باندې یو لوی کامیابی ويعذب المنافقين والمنافقات او لپاره د دې چې عذاب ورکی منافقین سره او منافق خذو ته والمشرکین مشرکین سره او والمشرکات مشرکات خذو ته اظنین بالله چې ګمان کوون کې دی په الله تعالی باندې ځوان نسو بد ګمان چې الله به دا رسول نه کړي اخلاص لاړ بوشي او الله ته ختم شي علیهم دائرة السوء په دې باندې دی ویرا ګرځیدل د ذلت د عذاب وغضب الله علیهم غضب کړی د الله تعالی په دوی باندې ولعنهم او لري کړی دی د خپل رحمت نه او اعد لهم جهنم الله تیار کړی دی د دې لپاره جهنم وساءت مصيره ډیر بد ځای ده دی ورتلو دا جهنم ولله جنود السماوات والارض خاص الله لرضی الله کړی دی اسمانو د مځکه وکان الله عزیزا حکیما دا الله غالب او حکیم ذات ان ارسلناک بشکت مغلګل شاهدن شاهد و مبشرن زیر ورکون کوي و نذیر وير ورکون کوي کافرانو ته په جهنم باندې لتؤمنوا بالله ورسوله د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی او په رسول دی الله تعالی وتعذروه او تاسو مدد وکړئ د رسول دی الله تعالی وتوقروه او تعظیم وکړئ وتسبحوه پاکي بیان کړئ د الله تعالی بکرته او اصیلا په سبا او په بیګا کې البته چې د حضرت عثمان صاحب د شهادت خبر راغله نبی علیہ السلام د صحابهونو د جهاد بیعت التواقست چې د انتقام بنو اوس خامخه اخلو اول خو د جنگ په نیت نو راغلی خدا بکو نو ډیر په جوش باندې صحابه بیعت وکړو په ډیر اخلاص وکړو الله دې دغه اخلاص بیعت بیان کړي ان الذين يبايعونك بشک هغه کسان چې بیعت کوي د تاسو سره انما يبايعون الله بشک دا خلق بیعت کوي د الله تعالی سره ید الله فوق ايديهم لاس الله تعالی برسره په لاسو دی ده الله خلاص نه لري دا معنا د رسول الله لاس لکه دی الله لاس د عین بیعت دی غسره د بیعت تصوف کې راځي اخو نور ځای کې ډیر بیان ده وای د شیخ سره بیعت دا بیا د څه د لکه د رسول الله سره ځکه دا نائب د رسول الله ده د رسول الله سره بیعت لکه د الله سره ځکه نائب د الله تعالی ده فمن نکس چا چې مات کو بیعت خپل په انما ينقص على نفسه بشک ماته دغه بیعت په ضرر د خپل ځان باندې ومن اوفى بما عهد عليه الله چا چې وفا وکړه په هغه څه چې وعده وکړه دی الله تعالی سره په هغه باندې فسيؤتيه اجرا عظيما زرد چور بکی الله تعالی د اجر لوی سيقول لك المخلفون زرد چته چې بیرته لاړ چې مدینه منوره ته تا بوي هغه خلک چې ورسته پاتې شوی دي تل د مکه معظمین من الاعراب د کوچانو د جملې نه څه بدرته وی شغلتنا اموالنا واهلنا موږ مشغول کړي وو مالو خپل او کورو خپل فاستغفر لنا موږ مغفرت وغواړه چې دغه سفر نه درنه پاتې شو یقولون بالسنتهم دا پاتې کیدون کې منافقین وی په ژبه ما هغه څه ليس په قلوبهم چې په زړه کې نشته قلت ورتیا فمن يملك لكم من الله شيئا څوک په مالک وي د تاسو لپاره د عذاب د الله نه دیوشي ان اراد بكم ضررا ک الله اراده د ضرر درته وکړه او اراد بكم نفعا یا ک الله اراده د نفع وکړه څوک به درنه منی کی خو نفع او ضرر مټول د الله په اختیار کې دي بل کان الله بما تعملون خبير د الله تعالی په عمل چې تاسو کوي خبردار نه پاتې د عذر دی وجه نه وای دی بدګمانۍ دی وجه نه وای بل ځانان ته بلکې تاسو ګمان کوو ان قلب الرسول چې بیرته بجوندای رانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنون مؤمنین الى اهلهم خپل کور ته ابدا همیشه وزوین ذلك في قلوبكم دا خبره خایسته شوی و د تاسو په زړه کې وزواننتم ظن نسو تاسو ګمان کوو ګمان بد وکنتم قوما بورا تاسو وای دی الله په علم کې په خاله یو قوم هلاک کړی شوی ومن لم يؤمن بالله ورسوله څوک چې ایمان را نوړي په الله او په رسول دی الله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا بشک مختار کړه د لپاره د کافرانو اور لمبي وین کوي
ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره پاچای د اسمانو د مځکه ده یغفر لمن یشاء او مغفرت کوي هغه چاته چې خوښ شي او يعذب عذاب ورکوي من هغه چاته چې یشاء او چې خوښ شي وکانه الله غفور رحیم ده الله غفور او رحیم ذات. و چې بیا خیبر ته ځه بیا به منافقین څه وایي سيقول المخلفون زرد چې درته وبوي هغه پاتې کېدونکي خلک اذن طلقتم الى مغانم چې کله تاسو روان شئ د غنیمتو د خیبر د پاره تعبیر په غنیمت وشو جنگ نه کوي چې جنگ د خیبر ته ځکه خو وعده شوی و د فتح نو ګواکې لکه مخکې نه چې غنیمت وي لتاخذوها چې تاسو د غنیمتونو راواخلئ دوی به څه درته وي ضرونا موږ پرېږدی نتبعکم چې موږ هم د تاسو متابعت یریدون اراده لري ان یبدلوا کلام الله چې دی بدل کې حکم دی الله دی الله حکم خدا وو چې څوک د حدیبیه د صلح نه در نه پاتې شي هغه به نه در سره ځي دی بیا چې نه موږ بم بیاي قلت ورته لن تتبعونا تاسو به ارګز د موږ متابعت ونه کوي کذالکم قال الله من قبل دغه شان موږ ته په خاله الله تعالی ویل دي چې دی به نه در سره مرګري کوي فسيقولون زرد چې دی به بیا درته وی بل تحسدوننا نه تاسو موږ سره حسد کوي بل كانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې داسې خبره نه ده نه پیږي د دین د اسلام نه مګرم ډیر لګ قلت ورته للمخلفين هغه پاتې کېدونکي خلکو ته من الاعراب د کوچانو نه ستدعو نظر د وب بلل شي الى قوم اولي باس شديد یو قوم ته چې د سخت جنگ چکتنان دي تقاتلونهم تاسو په جنگيږي د سره وجنبي او یسلمون یا به د اسلام راوړي اوس نو التا کرختیام صداقت سره لاړې بیا به خدای اجر درکړي فإن تطيعوا كتاس اطاعتكم يؤتيكم الله اجرا حسنا درب کې تاسو ته الله تعالی اجر نیک وان تتولوا او کو ګرځي تاسو کما تولیتم من قبل لك مخک چې لا ګرځیدلی وي يعذبكم عذابا الیما الا بعذاب در کې تاسو ته عذاب دردناک دا چې چیرې د جهاد سفر او څوک پاتې کیږي د منافقت دی وجه نه یو ته عذابونه دي خو که څوک د عذر دی وجه نه پاتې کیږي دی غوسه لپاره به عذاب نشته ليس على الاعمى حرج نشته پړاند باندې څه ګناه ولا على الاعرج حرج او نشته په ګډ باندې څه ګناه ولا على المريض حرج نشته په مریض باندې څه ګناه ومن يطع الله ورسوله څوک چې اطاعت وکړي د الله او د رسول د الله تعالی يدخله جنات الله به داخل کې جنتو ته تجري چې بهيږي من تحتها لاندې تر بنگلوی الانهار ویاله ومن يتولى او څوک چې مخ وګرځي يعذبه عذابا الیما الله بعذاب ورکړي دی ته عذاب دردناک مخصرت ته کتلې بس کوی که رسوي بس نه بارانم شروع شو الحمد لله رب العالمين وراقبة المتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأزواجنا ولأسهارنا ولزرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقاضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا في الصلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربي كريمة یو طرف ته روزه
ده، طرف ته ترجمه ده، بل طرف ته د جمعې ورځ ده، بل طرف ته د باران نزول ده چې په دغه ټولو کې دعاوې کې قبلېږي. رب کریمه موږ عاجزانو دعاوې د موږ ټولو مسلمانانو په باب کې قبولې وګرځې. خدای پاکه موږ ټولو مسلمانانو ته د کړو ګناهونو مغفرت نصیب وګرځې. الله آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځې. خدای پاکه توفیق د طاعات د عبادت او د بندګۍ مو نصیب وګرځې. په هر عمل کې مو خدای پاکه اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځې. خدای پاکه د موږ چې کوم امیران دي ټولو ته خدای پاک متعالی هدایت دې نیکۍ وکړي، الله ته اصلاح وکړي، توفیق دې ښه خدمت ورته نصیب وګرځي، نیتونه یې صفا وګرځي. کوم خللونه چې موجود وي الله ته اصلاح وکړي، د قومیت نه، د حسد نه، د عجب نه، د تکبر نه، د فخر نه، د خیانتونو الله ته حفاظت وکړي، د خارجي او داخلي دښمنانو نه الله ته حفاظت وکړي. خدای دې متعالی دغه نعمت عظما د بغورۍ دی وجه نه د موږ نه سر نه ملري کوي. موږ عام امت ته خدای پاکه، عام خلکو ته، عام ملت ته خدای پاکه دغه نعمت د شکرانې توفیق نصیب وګرځي. خدای کشران مو مشران او مشران مو ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي. خدای پاکه د ټولو مسلمانانو په زړونو کې د اسلام محبت پیدا کړي، د دین محبت پیدا کړي، د الله محبت، رسول الله محبت، خدای د دوستانو محبت پیدا کړي. خدای دې متعالی د ټولو مدارس ضرورت پوره وګرځي. خدای کومه مدرسه چې موږ جوړو خدای ته د اسباب د جوړودن د غیب د خزانو راته پوره وګرځي. الله دې بنده د احتیاج نه موساتي. خدای پاک مقلب القلوب ته د خلکو زړونه د دین په طرف باندې واړي. خدای دې موږ ځان، دې موږ مال، دې موږ اولاد په هغه لار کې استعمال کړي چې ته پر راضي کېږي، د تا حبیب پر راضي کېږي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا دې موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، خځې د کنر دي. دا اوس موږ جلسې په د مدرسې په د چندي په باب یو ورځ چې خبر شوې د دې غرض چې نارانو دومره کومک نه د کړای لکه دا خځو چې ماته روپۍ را شروع کړي دي. حتی د سرو زرو ګوتې د څلورمه ګوته ده چې د ښځې را لېږي خرڅوي، چا یې ورکړي چې خرڅ کوي خپلو خاوندانو ته چې مدرسه کې ولګوي، چا دغسې را لېږلي دي چې خرڅ کوي. خدای د یوې روپۍ خدمت چې څوک د موږ سره معاونت چې د موږ سره کوي یو په اوله کوي عوض په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي. خدای که ښځې دي که نر دي د ټولو دا صدقې دا خدمتونه په خپل دربار کې قبول وګرځي. موږ ته خدای پاک توفیق دی، ښه طاعت دی، ښه عبادت دی، ښه خدمت دی، دین په کامل اخلاص تر مرګه پورې نصیب وګرځي. دا ټولو مشایخو ته الله ښه طریقې نصیب وګرځي، استقامت شریعت نصیب وګرځي. دا ټولو علماو ته خدای دی ښه خدمت کولو توفیق نصیب وګرځي. دا ټولو امیرانو ته خدای دی ښه خدمت کولو توفیق نصیب وګرځي. رب کریمه لکه نبی علیه السلام ته چې د عاجزي درس ده، موږ په ټولو زړونو کې عجز پیدا کړي، تواضع پیدا کړي، تکبر او خودوهي د موږ د دماغونو لرې کړي. تا ته مو منقاد وګرځي، د تا شریعت ته مو منقاد وګرځي. خدای دې متعالی محبت ته، محبت دین دې ته، محبت دوستانو دې ته نصیب وګرځي. ای موږ د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقدارانو توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. خدای پاک دې ټول علماء رباني وګرځي، مریدان الله اولیاء کریم وګرځي. خدای پاک دې موږ ټول کورنۍ په شریعت باندې مستقیم وګرځي. الله دې موږ کور کې ډېر ډېر مریضان دي. دا یو ریدار غریب مته څو واره اپریشن شوی ده، دا یو ګرده د اوس دغه تکلیف جاری د پرون ماورو راغلی او شکایت. الله ته خو دې دغه نیکو خلکو په برکت، دغه باران او دغه جمعې دغه ترجمې په برکت د مریضانو ته نور صحت کامله نصیب وګرځي. خدای دې متعالی موږ عاجز یو، د ابتلا او طاقت نه لور، د عافیت زندگی نصیب وګرځي. خدای پاک طرفه العين او قلم خپل نفسو ته مسپاره. بیا وی الله څومره خلک چې موږ ته دعا وکړي، دې موږ نه دعا غواړي، خدمت کې، محبت کې، اخلاص کې، معاونت کې. خدای پاک د ټولو په سره د حاجتونو دي او د نوې د غیب د خزانونو پوره کړي. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.